حد کې مورې ماړو لاسم د بډیاله تو تانګلې وهلي دینا ماړو لازم. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو. کله کله د خولې خوند بدلولو دپاره بنده بدل څیزونه خوري. نو زه په لالونو کې دا ده چې بنیادي طور دی کې انټرویوګانې او پښتنو تاریخ او بیا داسې ډاکومنټري ټایپ څیزونه ورکوم او تاسې خوښوئ. خو کله کله دا موسیقي چې ده نو دا هم ګورې لازم ملزوم ده بیا د پښتنو د کلچر نه موسیقي بهر نه ده. نو زما کوشش دا ده چې داسې خلک ستاسو مخې ته راولمه چې هغوی په دې مد کې خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نوم یې ګټلی وي. نن چې ما سره کوم ملګری تاسو ته مخامخ دی د پیشې په لحاظ سره ډاکټر دی، خو شوق خو داسې څیز دی چې دا بیا بندیزونه نه مني. نو غواړم چې دوی سره څو خبرې اترې وکړم د دوی د ژوند او فن په حواله باندې او بیا ورته څه نه څه چونکې د نظیر ګل استاذ ډیره ده او د هغې اکیډمي ده او هغې کې نور هنرمندان هم راغلي دي، ناست دي، ډېر ښه خلک ناست دي. نو دوی سره څو خبرې کوو بیا به راځو که خیر لږ ټک ورپلو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ډاکټر صاحب ډېر مو د پسه زما او ستاسو خو لکه د خلکو ته پته ولګي چې دا دواړه زاړه یاران دي. ریډیو پاکستان نه ریډیو پاکستان نه خیبر باندې پی ټي وي کې او ستاسو یو څو څیزه ستاسو تجویز شوي یو څو څیزه لالونو پروګرام کې او ډېر مزیدار څیزونه وو. خو هغه پروګرام چونکې نن سبا نوي نوي څیزونه راځي نو هغه لږ شاته شوی دی. ډاکټر صاحب لږ تعارف او پیژندګلي وکړئ چې تعلق مو د کوم ځای سره دی؟ زه چې ذاتي طور باندې مومند یم او دا خبره خو زما په خوله باندې اوس غټه خبره ده او خوله وړه ده. دې وخت کې لکه هغه ځای خو موږ نشو ویلی، خو زه د ایمل بابا اوریجنل نوسی یم. ماشاءالله تاریخي شخصیت دی، د افغانستان نه مجلې ته چلیږي او مومند یم ذاتي طور باندې. مومندو کې د کوم ځای؟ مومندو کې د شهباز خیل بټۍ سره زموږ تعلق دی. اپر مومند بایزی تحصیل دی او زموږ نیکه چې کوم دی نو هغه د کشمیر دا زموږ پښتانه ورته لام وایي که نه، نو دې کې د 9 کسانو سره هغه حصه اخیستې وه او بیا ایوب خان صاحب چې کوم دی نو هغه له 15 مربع ځمکه ورکړه. خو هغه لږه زړه خبره پخوا په ځمکو چې هڅه کول هغه مست خلک وو، هغې خرڅې را خرڅې کړي او بیا زموږ مایګریشن لکه پېښور ته وشو. زما بنیادي طور باندې زیږېدنه چې کوم دی مندرخیلو کې ده، د رسول خان ډبنګي کلي کې او زما هغه هم زولی یم. مونږ یې روامه نه د یارې نه دی، ډېر ښه خلک وو، ډېر پښتانه خلک وو، ځکه اوسه پورې اخره پورې پاتې م شو بدماشان. ډاکټر صاحب پیژندګلي ستاسو وشوه او د هغې نه علاوه بیا تاسو په غاښونو کې جی او دا بس دلته چونکې موږ ایډونچر پسند لایف زما وو، مخکې خو داسې څیزونه وو، زمینداري به وي، یو کس به ګټله او لسو به څټله، پروا به نه وه که نه. بیا په ما څه داسې ذمهوارۍ رالي او د الله تعالی دې مهربانۍ ته ګوره چې د هغه ذمهوارو سره ما لکه خپل انکم هم چې کوم دغه وخت او زما د درس ترسته لاندې لکه که مزدوري ورته وي او که مطلب کار ورته وي، خو زه به ته دا یم چې زما 11 کس به زده دي او هر قسم کې ما کور ساتلی دی او هغې نه بعد مې موډیفیکیشن کړی دی. مې هله پرېښی چې د هغې نه مې ښه قسم دا زما 12 خو د ټول نه ښه چې دی نو د غاښونو ډاکټري ده. لکه داسې خدمت و چې دې نه زه د حد نه مطمئن خو ټول په هغې کې تاسو لوی نوم هم ګټلی. ما ته یادېږي چې تاسو بالا په یو غاښ کې کار کړی نو زه دومره زیات مطمئن وم چې تاسو تصور نشئ کولی که نه. چل کې د غوره اشتهار هم وچلېدو. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا موسیقي او دا خپلول او دا شوق او یو خو اورېدل وي اورم یې زم او دا ټول ملګري اوري، یو باقاعده دې ته رشته قایمول دي. دا چې پخوا چونکې د دې سیل سپاټي یا د دې دغه دونه څه نه وو نو یا به غونډه په جومات کې وه یا به دې رباب ته وه. سمپل از دیټ چې مطلب خالي رباب په منګې باره کې به او خلک به ډېر لرې لرې نه راتله یا به مطلب دعوت ورکړی شو لکه بېګاله زموږ پروګرام دی. او یو خبره به ته زه بله وکړم چې زموږ د پښتون قوم ذهني طور باندې
اخوا دې خوا نه اریټیشن کې لکه د خلکو مبتلا کړ کني نو دا دومره خوشحال بخت او خوشحاله قوم دی چې ته دې حجرې اوریجنل لکه د ښار کې اوس هم په دې غریبۍ کې زما حجره ده او زه حجره ولې ساتم چې زما خپل خپلوان یار دوست د دې الله تعالی مالک کړی یم دا زما شته نو زما بله ورځ زما ملګري وغویل چې مونږ غوسه شوي زه غوسه کولم چې 100 کسان درځو نو زمونږ د مومندو دا لکه ببۍ مشرې خور ته وایي که نه نو ما ورته ویل ما چې د 100 نه کم یو تا ما ته سوال جواب وکړو نو په تا به ببۍ او که نه زیات و بیا دې ونه که بیا به در باندې ببۍ ځکه چې بیا به کاته دغه 100 ته مالې زه مېلمانه نه ویم ځکه چې ما بس خو مسرور بدلې وي شي اوبه به پکې ډېرې کړو غوړي او تور مرچ بس غریبۍ شی دی که نه نو پخوا لکه پښتون قوم بنیادي طور باندې ډېر خوشحال طبع دی او زه به دا ویم چې په ده کې چې چېرته پښتون ګوري په ده کې به موسیقي وي موسیقي دی خپله نه دی موسیقي خپل کړی دی نو ما لکه چونکې ما څه کورس یا څه داسې دا خلک وي استاذ او دا وغه نو دا هم په ما د خدای پاک یوه وجیبه دغه دی چې د استاذ غوندې خلک ما ته وایي چې زه ته دغې ته کینګ یې خو دغه چې زه فوک لکه زما اواز کې اټیک دی او بیټ سره ډېر ښایسته الله تعالی بس بل دا چې استادان هم استادان یې چې ښه داسې کار کوو که نه چې د سازنده هم ناست وي او ستاسو مخې ته هارمونیم پروت دی نظرګل استاد هم ناست دی بدیم چې یو نغمه به ورکې وورو نو د هغې نه پس په نورې خبرې کوو ستاسو خو خالجي او بلکل زموږ چې ستاسو راځئ ملګرو چې د ډاکټر همیش ګل نه یو خوندوره غوندې نغمه وورو چې ته ګل او زه بلبل وې مطلب دا چې ته یو بل وې چې ته ګل او زه بلبل وې مطلب دا چې ته یو بل وې مطلب دا چې ته یو بل وې ما بسترګو کې ذکرې ما بسترګو کې ذکرې ما بسترګو کې ذکرې ما بسترګو کې ذکرې اے اشنا کت کاجل وې مطلب دا چې یو بل اے اشنا کت کاجل مطلب دا چې یو بل چې ته ګل او زه بلبل مطلب دا چې یو بل ستا په غېږه کې به ناستم ستا په غېږه کې به ناستما ستا په غېږه کې به ناستم ستا په غېږه کې به ناستما که ته ونه او د سنبل وې مطلب دا چې یو بل کاش ته ونه او د سنبل وې مطلب دا چې یو بل چې ته ګل او زه بلبل وې مطلب دا چې یو بل
بدر تکړلې ما دعا بدر تکړلې ما دعا بدر تکړلې ما دعا بدر تکړلې ستا په خوله د خیر کنځل وې مطلب دا چې د یو بل وې ستا په خوله د خیر کنځل وې مطلب دا چې د یو بل وې چې ته ګل او زه بلبل وې مطلب دا چې د یو بل وې ما بزړه کې تل ساتلې 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 ته په سواد ته په کابل وې مطلب دا چې د یو بل وې ته په سواد ته په کابل وې مطلب دا چې د یو بل وې چې ته ګل او زه بلبل وې مطلب دا چې د یو بل وې مطلب دا چې د یو بل موسیقي مو شوه اوس دا راته وایي چې کوم ساز درځي ده ساز خو ما له بنیادي طور باندې ما ته ټایم نه دی میلاو شوی یو هم نه راځي یعنې شوق دی او شوق دی کوم ساز څه وخت کې مې رباب اخیستی و او زما والد صاحب الیکشن ته ولاړو او زه ډېر سخت پریس شوم او غوسه شوم نو بس لاړم د کور مخې ته پرده وه هغې کې مې دغه راواخیسته صرف دا ناګن ساز مې وغږوه بس تیزۍ سره خو هغه رباب زموږ وطن د وطن رباب و د افغانستاني لرګي او هغې کې چې هسې به هم هغې خواته تا غاړه تازه کړه نو هغې کې به 15 منټه لکه اواز و او هغه لښکر په یو کور باندې شوي نو هغه 15 ټوټې شوي ما راغلو بیا مې راوړو دلته مې جوړ کړی نو هغې ډېر ښه اواز و نو هغه اواز چې مې نو هغه په هغه جلسه کې ویل چې دا شان لکه دې شان ورته وایي چې دا شان چا وغږاو او ډېر خوږ یې وغږاو هغه بس ما زر بیا بکس کې پټ کړو مطلب دا دی هغې به لکه موږ باندې لږ مطلب احساس له داسې باقاعده یې هم نه درځي نه راځي ریډیو ټلویزیون کې ټول بس د استادانو چې کوم دی نو کمال ریډیو کې سندرې ویلې دي جی اورډي بالکل هسې عامو محفلونو له خونې ته لکه چې تیاره شنه درته ویلې دي محفلونو کې چې پې ورشم یا څوک دعوت راکړي نو بیا لکه مطلب دا دی چې څه مسله نشته څه وایي بچي څه وایي یا د کور د خاندان خلک چې موسیقۍ سره تعلق ساته که نه زما هر پروګرام ګوري او زما بچي موډیفاید ذهنیت والا دي لکه مطلب دا دی هغه وایي چې یاره دا خو یو څیز دی که نه نظیر ګل صاحب دا راته وایي چې د ډاکټر همیش ګل چې دی یو شوقیه هنرمند دی شوقیه فنکار دی تاسو څه وایئ د دې فن ته په کوم نظر باندې ګورئ او ستاسو په نظر کې دی د موسیقۍ دا چې کوم رموز دي په دې باندې برابر دی ډېره مهرباني حاجي صاحب ډېره مننه ډېر شکر ډېر تشکر چې زما ځای ته راغی او کمنټس باندې حاجي صاحب داسې دا چې همیش ګل صاحب ډاکټر صاحب زموږ خو یار دی ملګری هم دی دوست هم دی خو دې کې ډېره بهترینه کوالټي ده ټپه دا پېژني شربته پېژني بګتی پېژني نیمکۍ پېژني غزل پېژني او ډېر په سور او ډېر په ریدم او ډېر په ښکلي انداز کې دا وایي زه خو دې په خپل ځان ډېر متاثر یم په دې چې ما سره په ریډیو پاکستان کې پروګرام کړی په ټي وي کې مې سره کړی دی د دې یو خپل انداز دی یو خپل لهجه ده یو خپل سور دی لکه ډېر پاخه کلامونه وایي یو داسې کلامونه چې هغه پاخه ني او نو دا ډېره درن کلام درنه شعري او ډېره پخه رباعي پخه غزل پوخ غزل او پوخ لکه سندره بس لکه پخو سورونو کې دا لګېږي په سورونو باندې پوهېږي بالکل په سورونو باندې پوهېږي په ریدم پوهېږي په ټاټ پوهېږي په بیټ باندې پوهېږي په راګڼو پوهېږي چې دا بیرمي ده دا پاړي ده او دا بګینسري ده دا درباري ده نو سورونو باندې پوهېږي زما د طرف نه خو دا لکه ډېر ښه سینګر دی او لوی کمال دا چې ډاکټر صاحب کې دا کمال دی چې لایف سینګینګ کوي لایف نو لایف سینګر چې کوم سړی لایف وي هغه سینګر وي او چې کوم لایف نه کوي هغه سینګر نه وي ډېره مننه ډېره مننه قربان
زما د زړه رام راشه ستا په لمنه لمن مې لګولي دي لاسونه مینه د مینې پیدا کیږي په مینا او د کاته میندې کړما زبا د څنګه هیروما زما شیرینه یاره زبا د څنګه هیروما زما شیرینه یاره تل به د زړه کې ګرځوما زما شیرینه یاره تل به د زړه کې ګرځوما زما شیرینه یاره زما د سوکړو چې لاړې زما د سوکړو چې لاړې ستا به یادېږي او د تودې سینې خوبونه زما شیرینه یاره زه به دې څنګه هېرومه زما شیرینه یاره تل به دې زړه کې ګرځومه زما شیرینه یاره باران لس ورځې ورېږه باران لس ورځې ورېږه نه مې غنم شته او نه د یار دیدن زما شیرینه یاره زه به دې څنګه هېرومه زما شیرینه یاره تل به د زړه کې ګرځومه زما شیرینه یاره بیلتون زما کشر رور دی بیلتون زما کشر رور دی په میراسه کې رانه یار جدا کوي نه زما شیرینه یاره تل به د زړه کې ګرځومه زما شیرینه یاره لستوڼي وباسئ ګډېږئ لستوڼي وباسئ ګډېږئ د پوښتنو خوشحالۍ کله وینا زما شیرینه یاره تل به دې زړه کې ګرځومه زما شیرینه یاره اوس به دې څنګه هېرومه زما شیرینه یاره دورم دی دې دور کې اوس تاسو خیال کړی نو داسې خلک د موسیقۍ د میدان ته راوته دا پخواني دا فنکاران چې دي دا هم ګره د خو کورنو خو بس شوق ته چاته مطلب تاسو کو بیا تاسو زامنو کو بیا تاسو نوسو کو تو خیال محمد استاد وګوره زمونږ دې باندې به تاسو خبر وکم زمونږ میټۍ ته تاسو لاړې زمونږ د غیرت ملک چې کورنۍ دوه ځایه شوي د هغې کې یو طرف ته 14 مړي شوي بل طرف کې 10 مړي شوي هغې قید دي د یو بل د وجې نه نشي راوتلی اوس خو خیر هغه خبره خدای پاک رحم وکړو ختمه شوه د حکومت سیټل دغه شو که نه سیټل شوه خو هغې کې به د هغې به په هغه قلعه کې 3 حجرې وې هر یو کې به رباب پروت و
او د هغه ته نو اجرا او رباب او دا څیزونه خو یو لازم مشهور سازنده او ربابي د تزوین په نامه فضل قیوم دا د هغه اصلي نوسه دی. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا نور هنرمندان چې دي فنکاران چې لکه موږ به دا وایو چې خیل محمد استاد شو، هدایت الله استاد شو، یا تاسو الماس خان او نذیر ګل استاد دې خلکو سره چې ته عام محفلونو کې د برخه اخیستې ده؟ ما جي منور استاد سره خدای دې وبخي افغانستان دغه کړی دی، ډېر زبردست فنکار او سید عالم استاد سره مې مجلس کړی دی، نواب استاد سره خو شوقي دی بدلته راتلل او مطلب دغه ایکل استاد سره مې مجلس کړی دا خو ټول ایکل استاد مې ورځ حیران کړو ځکه چې زه په سور نه پوهېدم او هغه سم یو شي شروع کو او هغه بیا دغه کوس کو دغه سکینه سنو ماته بیا ووایه نو چې ما بیا وویل نو بیا ووایه نو زه چې دا غلطي ده که څه سم دی نو چې دغه کړم ماته داسې لاس کې خو ماته د سور نه خبرې مال نه ماته په خدای قنو که چې زرګونه روپۍ په ما راوړي تا ماته دا وایي ما نه به مجلس نه کېږي زه به ځم نو لکه بس دا څه ووایم چې دا څه وجه ده خو فضل ربي استاد خدای دې وبخي احمد ګل استاد سره خو ریډیو کې ملاو شوی ما هغه هم راته دا ویل وایه که نو ته خو ما نه یې لیدلې ما چې زه مجلسي نه یم که او باقي بس دا چې خو د مردان کې مردان ایریا باندې زما خپل پروګرامونه دغه ډېري که نه بل دا قوالیانې لکه داسې نه خو لکه هغې دا خوښوي نو بس دا صوفیانه کلامونه ډاکټر ما ته یادېږي چې تا ما سره په یوټي خبر پروګرام کې کار کولو او دوه زړې سندرې ویلي کېږي د مستو په دلبار ویشته ګلو هغه چې بله لږ ویلې واره دغه دا زما خیال دی که تا د خوبه پاسه چمني خانه ویلې یو مې دغه ویلې او یو څنګه کجرفتار ځي باغ ته پسې دا ډېر ښه ستا ویلې ډېر ښه ستا ویلې ډاکټر صاحب ډېره مننه خبرې اترې وشوې او د نذیر ګل استاد زیره ده نو زه وایم چې یوه نغمه خو د ملګرو واورېده او زه وایم چې دا کتونکي به اوس په دې تمه وي چې یاره ډاکټر صاحب د اواز هم واورو ځکه چې تاسو هغه شان لکه مطلب څنګه چې دا نور هنرمندان راځي که نه تاسو خو د شوق تر حده پورې محدود ساتلی دی نو نن به ستاسو د دې اواز نه دا کتونکي او د اورېدونکي خوندونه والي انشاءالله چې موږ سره صحیح هغه د دې امانت ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو وخت راکړو او دغه ځان مو معرفي تاسو چې څه وخت د خیره وایي دا خلک دي دې سره تاسو موږ مخامخ کوي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې موږ د حجره پاس یو او حجره خوښوو نو دا خو داسې دی لکه مطلب دا دی چې ټول پښتنو ته لګیا یم او چې څومره ما ګوري نو مطلب په لکونو خلک به دې ګوري انشاءالله ډېره مننه ملګرو ستاسو یو جهان مننه او راځو موسیقۍ پلو چې د ډاکټر صاحب نه داسې خوندورې نغمې واورو نو لږ د ملال او خفه زړګي چې دي او خاص کر دا مسافر چې دي نو دا به لږ خوشحال شي نو ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه او اوس به ستاسو دغه موسیقي چې دی نو دا به واورو دی نه به خوندونه واخلو بس زه اوس تاسو ته د فدا متطهر استاد یوه ډېره زړه لوبه چې رحمت شاه استاد ویلې وه نو د هغه خو یو بل انداز و هغه ډېر استادان خلک وو او زه پرې خالي کوشش کوم امید دی چې ستاسو به خوښه شي ورکړه جوابونه او سرمان کما مرور یار پسې خفګان یار لمې ورکړه جوابونه او سرمان کما مرور یار پسې خفګان دیدن لو راغلې پرون ما ته خو ډېرو جړېدلې پرون ما خو په در کې ورټلې پرون په ژړا لاړو راته ویلې مړ بزان کما مرور یار پسې خفګان په ژړا لاړو راته ویلې مړ بزان کما مرور یار پسې خفګان یار لمې ورکړه جوابونه وسرمان کما مرور یار پسې خفګان مرور یار پسې خفګان
عشقو بدر په در ګرځيږي کنا پردي وطن کې بکړيږي کنا ډېر سختي به تیریږي کنا چرته به مړوي د خفګان دا ګمان کما مرور یار پسې خفګان چرته به مړوي د خفګان دا ګمان کما مرور یار پسې خفګان یار لمه ورک جوابونه وسرمان کما مرور یار پسې خفګان مرور یار پسې خفګان د نرګسي چشمان به تور نه کما اوس به پېزوان په شونډو زور نه کما شمبه فقیره یار پسې بچان جان کما مرور یار پسې خفګان شمبه فقیره یار پسې بچان جان کما مرور یار پسې خفګان یار لمې ورکړ جوابونه سرمان کما مرور یار پسې خفګان مرور یار پسې خفګان قربان پپیشته خره کې چې یار نه وینم رب زه څوک مددګار نه وینم ځکه سوځېږم چې دلدار نه وینم زه متوهر فدا غمونو په لړزان کما مرور یار پسې خفګان زه متوهر فدا غمونو په لړزان کما مرور یار پسې خفګان یار لمې ورکړ جوابونه سرمان کما مرور یار پسې خفګان